اوس موږ تاسو راځو د 11 درس پاتې برخه چې په هغې کې موږ تاسو داتیو پریپوزیسیونن یا داتیو اضافي حروف وویل او د هغې مثالونه مو ویل. اوس راځو په د همغه داتیو په ادامې سره موږ تاسو لرو په بعضو ځایو کې به تاسو لیدلي وي چې تنها ام لیکلی وي یا تنها ام لیکلی وي یا بایم لیکلی وي. دا یو مختصر حالت دی یا شارټ فارم دی د ان دیم. مثلا کله چې ان راشي لکه دلته پورته مثال کې زه تاسو ته ښودلی شم. ګورئ ان دیم او یا هم که چیرته ام راشي ام دلته خو نشته خو که ام راشي ام دیم او یا هم بای دلته دی ګورئ دغه دی بای دلته دین دی خو که چیرې دغه ځای باندې دغه شخایب ټش موږ تاسو ویلی وو چې د شخایب ټش هغه څه شي دلته خو جمع ده خو مثلا دغه شخایب ټش دی مثلا وایو چې بای دیم شخایب ټش نو دغه بای دیم چې دی د دې شارټ حالت یا مختصر حالت بایم دی. که چیرې مثلا دغه ان دیم د دې په ځای چې موږ تاسو ان دیم ولیکو که موږ تاسو اسانه لنډه وایو چې Der Schlüssel ist M. ان دیم په ځای باندې ام ووایه ام شخایب ټش دغه دی ان دیم د دې مختصر یا شارټ حالت موږ تاسو ام لیکو. بل دی ان دیم د دې مختصر یا شارټ حالت موږ تاسو ام لیکو. مثلا موږ تاسو دا د وخت سره استفاده کوو. ام مونټاګ اصلا د ټاګ هغه چې دی ټاګ ګورئ موږ تاسو د ټاګ آرټیکل چې دی ډیر ټاګ دی ډیر ټاګ. نو کله چې دلته موږ تاسو د دې څخه مخته اصلا دغه ام چې دی دا ان دی نو کله چې ان چې دی دا خپله داتیو دی ان چې کله د دې څخه وروسته دیر راشي نو داتیو دی دیر چې په هغه واوړي چېرته واوړي ان دیم راځي نو چې ان دیم شو د دې مختصر حالت موږ تاسو لیکو ام. اوس مو سر خلاص شو دی باندې. اوس راځو لاندې ریګل یا قانون څه شی دی. ډیر او داس دا خو موږ تاسو مخکې ویلي وو ډیر او داس چې دی په داتیو کې په دیم اوړي دی په دې راوړي یعنی دی سینګولر چې کوم دی یا فیمینین مؤنث حالت کې چې کله چې پلورل وي نو بیا په دې نه اوړي چې دا دلته مثالو کې واضح ډول سره وویل. اوس راځو بعضې نور پریپوزیسیونن دي چې هغه هم په داتیو کې استفاده کیږي یا حروف اضافي دي چې په داتیو کې یا داتیو دي هغه داتیو دي یعنی که داسې ووایي چې دا پور داتیو دي مشخص تنها داتیو حالت دی په دې کې بل یعنی دا په دغه پورته چې دا هم بعضې اکوزیټیو کې استفاده کېده او بعضې داتیو کې هم استفاده کېده خو د جملې مطابق هغه بیا په مخکې بل درس کې وایو چې کوم ځای کې دلته چې دي اوس په دې ځای کې دلته دا پور داتیو دي یعنی خاص داتیو دي دا داسې حالت نشته چې دا د په هغې کې اکوزیټیو حالت کې استفاده شي تنها داتیو دي. کله چې دا استفاده شو د دې نه وروسته به حتما داتیو هغه راځي په هر حالت کې. اوس دا دی میت zu nach aus میت معنا مثلا لکه موږ تاسو وایي چې احمد د محمود سره دغه دا چې دی احمد د محمود سره خبرې کوي احمد د محمود سره ساتیري کوي دغه دا چې دی دې ته میت وایي یعنې د دوو شیانو په منځ کې یو ارتباط دی. بل دی څو موږ تاسو وایي زه کور ته ځم ته دغه ته چې دی دې ته څو وایي. بل دی نخ هم هغه ته وایي د ته رقم معنا ورکوي خو بیا فرق کوي په استفاده کې بیا مخ مثالو کې واضح کوو. اوس دی بل دی اوس مثلا زه وایم چې ich komme aus Afghanistan اوس د هغه ځایه د یو ځایه چې. بل دی اب بعضې کلماتو په سر کې استفاده کیږي چې د شروع معنا ورکوي مثلا abreisen. بل دی مثلا bei
بای مختلفو ځایو کې مختلفې معناوې ورکوي. مثلا خو دی همغه په ته له داسې معناګانې ورکوی شي. فون مثلا زه وایم چې د دې وخت نه تر دې وخته پورې فون، یا مثلا د یو شي په تیرو په هغه کې مو ویلې په د پوزیسیو پرونومن په جملاتو کې چې مثلا es ist von mir، یعنی دغه شی د ما دی، د ما، فون د معنا ورکوي، نو هغه په جمله کې معنا داره کیږي چې په هغه ځای کې کومه معنا ورکوي. خو دلته ما یو مثال درکړ، زید د یو مشخص وخته را په دې خوا، مثلا زه وایم چې ich bin in Deutschland seit Februar 2020، یعنی زه په آلمان کې یم د فبروري د 2022 کال د فبروري میاشتې څخه، یعنی د هغې وخته څخه را په دې خوا. په انګلیسي کې موږ تاسو سینس لرو. بل دی gegenüber، gegenüber پلس داتیو. gegenüber یعنی یو شی د یو بل شي په مقابل کې موجود وي. مثلا یا د هغې مثلا وایم چې د سوپرمارکېټ د دې سوپرمارکېټ مخ ته هغه دوکان دی، هغه دوکان یعنی د یو د بل په مقابل کې په تقابل کې یو بل ته واقع دي. یعنی د دې ټولو نه وروسته چې موږ تاسو داتیو استفاده کوو. اوس راځو دلته مثالونه کې هغه کوو، واضح کوو. لومړی مثال دی دلته احمد spielt mit im Hund. احمد ساتیري کوي mit im Hund، د هغه د سپي سره. mit چې دی ما تاسو ته ویل چې مثلا د دوو نفرو ترمنځ یو ارتباط ښیي یا د دوو شیانو ترمنځ، دلته د سپي او احمد ترمنځ، یعنی هغه د هغه د سپي سره هغه کوي بازي کوي. دلته der Hund دی که نه، der Hund اوس په دې ځای کې موږ تاسو د هوند چې دی دلته د دغه هغه د احمد موقعیت ورکوو، ځکه دلته mit ihm راغلی، mit ihm mit ihr. که چیرې دلته لیلا ووایو نو دا ام په ایر بدلیږي، ام په ایر په هغه صورت کې بدلیږي، یعنی د هغې ملکیت دلته ښیي، ملکیت ښیي. او په عین ضمن کې دا موږ د هغه په ضمیر څخه وروسته راغلی، دا په ډاټیو حالت کې هغه کوو. دا د ای راغلی، ای ای ها اغ، یعنی هغه که د ښځې دپاره استفاده کېږي نو ایر راځي، او که د نارینه دپاره بیا ایغغ راځي، ایغغ. او که د ښځینه دپاره د نارینه دپاره استفاده کېږي نو بیا mit im Hund. ښه، بل مثال دی ich fahre mit dem Auto zur Arbeit، یعنی ښه mit dem Auto د آټو آرټیکل وایي زه سفر کومه یا زه ځمه zur Arbeit کار ته mit dem Auto د موټر په واسطه سره. اوس په دې ځای کې ich fahre mit dem mit راغلی د چیش په واسطه سره، د موټر په واسطه سره. د موټر آرټیکل چې دی داس دی، موټر آرټیکل داس دی، نو داس په داتیو کې په څه باندې بدلیږي؟ په dem. ich fahre mit dem Auto zur دلته ګورئ بیا یو مختصر حالت ده، zu der دی، zu der صحیح شو. zu چې دی دا خپله هم داتیو دی، د دې څخه وروسته اصلا د Arbeit هغه چې دی die Arbeit دی. دی مونږ تاسو ویلی وو چې دی په داتیو کې په دیر بدلیږي، دی په دیر بدل شو او څو راغلی دی، نو د دې شارټ حالت مونږ تاسو لیکو چې zur Arbeit. ښه، راځو بل مثال ته، نور مثالونو ته. ihr wohnt bei seinem Großvater، وایي دی اوسیږي د هغه د پلار سره. دا هم داسې مثال دی لکه هغه لومړنی مثال چې هلته mit ihm هم وویلې، وایي ihr هغه شخص، هغه دریم شخص wohnt اوسیږي by seinem Vater د هغه د پلار سره. seinem دلته ګورئ Großvater der Vater دی، der Vater der په der Vater دی، der Vater der په څه باندې اوړي؟ der په dem. نو چې دیر په دیر واوښته، د دریم شخص دپاره موږ تاسو ویلي وو چې sein استفاده کوو،
نو زاین اوړي په زاینم باندې. اوس دلته وایي چې er wohnt bei seinem Großvater. هغه د بابا یعنی کس سره اوسېږي. بل دی er fährt mit seinem Fahrrad. یعنی هغه سفر کوي یا ځي mit seinem د هغه د Fahrrad یا بایسکل په واسطه سره. دلته das Fahrrad دی. نو چې das Fahrrad دی، das موږ تاسو ویلي وو هغه هم د دیر په شان باندې das په دیم کله چې د داتیو سره راشي یا داتیو حالت کې das په دیم بدلیږي، او دلته چې دی sein یعنی د ایر د هغه نفر موږ د هغې موقعیت هم ښیي او عین زمن کې په داتیو حالت باندې هم بدلو. یعنی دلته په دغه کې چې دی پوزیسیو حالت کې یعنی د هغې ملکیت او عین زمن کې په داتیو ورسره بدلو، ملکیت هم ښیي او په داتیو حالت کې موږ تاسو ملکیت ښیو. نو اوس دلته لیکم چې er fährt mit seinem Fahrrad. هغه سفر کوي د هغه د بایسکل په واسطه سره. بل دی er fährt nach München. هغه سفر کوي nach München ته، مونیخ ته. هغه مونیخ ته سفر کوي. er fährt zum Supermarkt. هغه سفر کوي، ګورئ دلته nach او zum، ګورئ دلته مونشن راغلی او دلته سوپرمارکت. که چیرې تاسو د یو ځای دکان یا داسې کوچني ځای دکان وي، کور وي، بل شی، هغې لپاره موږ تاسو zu استفاده کوو. zu Hause، zu Supermarkt یا بل کوم zu Bibliothek. او که چیرې تاسو د یو هیواد یا د یو ولایت نوم استفاده کوئ، په هغه صورت کې باید تاسو nach استفاده کوئ. د nach او zu ترمنځ دواړه معنی یو ده او فرق یې دا دی چې nach د ولایاتو سره او یا هم د ملکونو ته استفاده کیږي. کله چې تاسو ملکونو ته سفر کوئ یا ولایاتو ته سفر کوئ یا یوې ولسوالۍ ته سفر کوئ، نو تاسو بیا nach استفاده کوئ. که چیرې تاسو یو کور، ځای، مارکیټ ته سفر کوئ، په هغه صورت کې بیا zu استفاده کیږي. لکه دلته راغلی er fährt zum Supermarkt. وایي هغه سوپرمارکیټ ته سفر کوي یا ځي. ښه، بل مثال دی ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان یم. alle kommen außer Samina. سمینا یا موږ تاسو په ژبه کې وایي ټول راغلل، außer استثنا ته وایي یا بدون پرته، وایي ټول راغلل پرته د سمینې څخه نور ټول راغلل. ښه، der Bank liegt gegenüber dem Supermarkt. وایي بانک چې دی موقعیت لري gegenüber په مقابل د der Supermarkt دی. der په dem باندې بدل شو ځکه چې gegenüber راغلی او دا داتیو دی. dem Supermarkt یعنی بانک چې دی هغه په مقابل د سوپرمارکیټ کې موقعیت لري یا مخامخ، یعنی مخامخ سوپرمارکیټ ته. ښه، دا شو د داتیو مکمل مثالونه، یعنی د پور داتیو یا د پیور داتیو. پیور په انګلیسي کې ورته وایي، پور په آلماني کې ورته وایي، او یعنی خاص داتیو چې کوم وو د هغې مثالونه دا شو. خاص داتیو اضافي حروف. اوس راځو Präpositionen im Akkusativ. Präpositionen im Akkusativ به موږ تاسو په بل درس کې وایو. نو د بل درس لپاره زموږ سره اوسئ.